دوستانو السلام علیکم. ما سره زموږ درون چیرمن صاحب خوشحال کاکړ صاحب ناست او زه ډېر زیات خوشحال یم. خوشحال صاحب سره چې بنده ناست وي خوشحالي او نعیم خان کاکړ صاحب هم پیسو کې لګیا دی. ما پیسې ورکولې او ډوډۍ خدای مخکې شو نو بده خبره وه مولا ما ورکولې. خوشحال صاحب السلام علیکم. خیر دی ټیک ته د دې مایک ډېر تیز نه دی سر لږ مدد به راسره کې نو سرجي موږ ډېر زیات خوشحال یو او الله دې مشر وبخي عثمان کاکړ صاحب زه او سمیع الله تلي وو ده بوهلی وم پارلمنټ لاجل نو هغه ټیم کې ډېر په خوشحالۍ موږ سره موږ میلاو شولو او هغه به وي چې زما یو کوشش دی نو زموږ د الله نه د امید دی که خیر وي چې هغه خو الله تعالی دې وبخي سره د ښه وو که نه جي خو د هغه چې کوم نیمګړی ارمان و الله دې وکړي چې هغه تاسو پوره کړي پوره کوئ بیا که نه او زموږ په دې عوامو کې د اتفاق لږ کمی دی که نه په پښتنو کې زیات نو دا به پوره شي که خیر انشاء دی به پوه شي یا ولې اتفاق کمی دی خو اوس دا تنظیم دا ټول اتفاق پښتنو کړی دی شه جنګ ته ولاړ دي مقابله نه زموږ طرف له یادوم جي تاسو طرف له خو ماشاءالله اتفاق ډېر دی دا پاسونونه خو ستاسو طرف ته کېږي شه هغه پاسونونه روان دي نو بل څه کومک روان دي ها. د دهشتګردۍ په خلاف نه چې یو اتفاق شي دا خلک نو ښه به نه وي کوشش کوم کېږي نو دا خلک لګیا دي چې خوشحال صاحب ډېرې ښې خبرې وکړو پښتنو ګوره تاسو کمنټس کې لږ ښه وینا ما دپاره خوشحال صاحب خو ما ته پته ده په تاسو ټولو باندې ګران دی کاکړ صاحب ته خو څه نه وی او دی نه وي دی بیا یوټیوب کې مشهورېږي دغه مسله ده مالدار سړی ډېرې خبرې نه کوي دی خاموش ناست دی الله مبال لره سر چې ما له ټیم راغلو په زړه کې به تاسو بل څه وایي ما دپاره خو زه خیر ټیم مې درنه واغلم زما ملاقات سره خفه نه یي که نه ډوډۍ مو هم یو ځای وخوړه د پټیوالو کې دا کار ښه دی چې پیسې څوک ورکوي وایي نه که نه ما قسم کړی زه به یې ورکوم بس شکر دی نعیم کاکړ صاحب قسم وکړلو نو خدای شته ما ورکولې نه ته 100 روپۍ وې راسره ما ورکولې قسم دی خو دا 200 روپو کار نه وجي الله دې وکړي چې زمونږ په پښتنو کې یو اتفاق راشي او خدای پاک دې دا کمکل پښتانه لږ هوښیار کړي چې کم ډېر کمکل دي مونږ کې بې تعلیمه دي خدای دوی ته تعلیم ورکړي نو دا ډېره د فخر خبره ده پاکستان زنده